د کهانۍ په سٹارټ کې موږ د سټیو شپرد په نوم یو کس وینو چې هغه په نیویارک ښار کې اوسېږي. دی ډېر مغروره او دوکهبازه انسان یي او د واده کولو نه بعد هم د پمیلا په نوم یو اکټریس سره افیر یي. هغه ټولو ته داسې ښیي چې دی یو ښه او کامیاب انسان دی، خو په رښتیا دی داسې نه یي. دا یو داسې وخت دی چې ټولو خلک سره موبایل یي او د فون بوت استعمال کوي. کله چې هم سټیو د پمیلا سره خبرې کوي نو فون بوت استعمالوي چې د ده ښځه کیلي د پمیلا نمبر وینني. نو کله چې سټیو د پمیلا سره هوټل کې میلاوېدو دپاره فون کوي نو دغه وخت یو پیزا ډلیوري والا دله پیزا راوړي. نو دی وایي چې ما خو پیزا نه راغوښتې. دغه ډلیوري والا ورته وایي چې ما ته د دې ویلې شوي دي چې څوک په دې ټایم باندې فون بوت کې پیزا ورله ویسم. سټیو د پیزا اخیستو نه انکار کوي. نو هغه کس سټیو ته وایي چې د دې پیمنټ د اول نه شوی دی، خو سټیو ډېر په بد اخلاقۍ سره ورته انکار کوي او ورته وایي چې د دې ځینه ځه. نو هغه کس ورته وایي چې تا له دومره په بد اخلاقۍ خبرې نه وي کولې پکار. سټیو ورله پیسې ورکړي او ورته وایي چې دا واله دا هم هغه کس له ورکه او د دې ځای نه ورک شه. هغه کس خفه لاړ شي. سټیو بیا پامیلا ته فون کوي، خو پامیلا نن خپل د فلم پریکټس کوي او مصروفه یې نو انکار وکړي. سټیو ریسیور کېده او دغه وخت واپس فون راشي. نو دی فکر کوي چې پامیلا واپس فون کړی نو ځکه دی ټلیفون اوچت کړي، خو فون د پامیلا نه یي، څوک ناشناسه کس یي او ورته وایي چې ته به پښیمانه شې چې ولې دې هغه پیزا وانهغسته. تا به هغه خوړلې وه ځکه چې تا ته د طاقت ضرورت دی او د ټلیفون د یخودو فکر به هم نه کې. سټیو پریشانه شي او نه پوهېږي چې څه وکړي. دی غواړي چې ټلیفون کېږدي، خو هغه ناشنا کس ورته وایي ما ته پته ده چې ستا د پامیلا سره څه چکر چلیږي او که ته فون کېښودو نو زه به ټول هر څه ستا ښځې ته ووایم. سټیو فون کېږدي او په یاره شي. سټیو غواړي چې دغه نمبر واپس میلاو کړي، خو نمبر نه لګي او کله چې ټلیفون راشي نو دی ټلیفون اوچت کړي. نو هغه ناشنا کس د پامیلا سره خبرې کوي. سټیو د هغوی خبرې اورېدی شي خو په خپله پکې څه نشي ویلی. نو بیا دغه ناشنا کس پامیلا ته ټولې خبرې وکړي چې سټیو تا ته ولې په فون بوت باندې ټلیفون کوي، ځکه چې دا یو واده شوی انسان دی او ورته هم ووایي چې څنګه سټیو ستا نه فایده اخیستل غواړي. د دې ټولو خبرو نه بعد سټیو ویریږي. هغه ناشنا سړی ورته وایي چې ته به خپل ښځې ته ټول حقیقت ووایې یا زه ورته ووایم. سټیو ورته ډېر منت وکړي مګر هغه نه مني. ښځه یې ورته وایي چې ما ته په ناشنا نمبر فون راغلی و او ما ته یې وویل چې سټیو به د فون بوت نه ټلیفون کوي او یوه خبره به درته کوي. سټیو د حقیقت ویلو نه یریږي ځکه چې هغه پوهېږي د هغه ښځه به هېڅ وخت د دې خبرې برداشت نه کوي. سټیو د هغه ناشنا کس نه تپوس وکړي چې ته ما لیدلی شې نو هغه کس وایي چې او زه ته په ټوپک په دوربین کې لیدلی شم. هغه ناشنا کس سټیو ته وایي که ریسیور دې کېښودو نو ولم دي. ورته وایي چې دغلته ډېر خلک دي، ته به بچ نه شې، هر طرف ته به ګډوډي شي. نو هغه ناشنا سړی یو وړوکی ریموټ د فون بوت خواته باندې ډزې وکړي او سټیو ته وایي ګوره ټول خلک په خپل کار کې مصروفه دي او اوس هغه پوه شي چې کله هم زه د چا نشانه جوړېدی شم. د دغه فون بوت نه بهر دوه جینکۍ ده ته آواز کوي چې د فون بوت نه بهر راوځه ځکه چې هغه جینکۍ فون کوي. سټیو نشي کولی چې ټلیفون کېږدي نو ځکه دی په ډېر بد اخلاقۍ سره دوی ته وایي چې ځئ. نو دې جینکۍ خپل یو ملګری په سټیو پسې راولي. دغه کس سټیو ته په ډېر ارامۍ د بهر راوتلو دپاره وایي. نو هغه کس فون بوت ټیله کړي او یو بوکس د فون بوت شیشې له ورکړي او په سټیو پسې هوکي راوالي. هغه ناشنا سړی د سټیو نه تپوس کوي چې تا له مدد پکار دی. نو سټیو ورته وایي چې او نو هغه ناشنا سړی دغه کس وولي خو څوک پوهه نه شي چې دا ډز د کوم ځای نه راغی. دغه کس سره چې دوه جینکۍ یې هغوی سټیو ته وایي چې ته زموږ ملګري وویشتو. نو سټیو ورته وایي چې زما سره اسلحه نشته او ما نه دی ویشتلی. هغه ناشنا سړی سټیو ته وایي چې ما وویشتو. نو سټیو وایي چې دا کار دې ولې وکړو. هغه ورته وایي چې ما ووایي مدد دې پکار دی، تا وی او دا ستا انتخاب و. سټیو پولیس ته پټ د خپل موبایل نه ټلیفون وکړي خو پولیس سره ډایرکټ خبرې نشي کولی.
کولای. په خبرو کې پولیس ته خپل حال ووایي او هغه ناشنا سړی د اسټیو په غوږ باندې ډز وکړي او د اسټیو غوږ اینشي. لږ ساعت بعد پولیس هم راورسي او اسټیو ته وایي چې بهر راوځه، خو دی ورته وایي چې زه نشم راوتلی، زه یو ډېر ضروري خبرې کوم. او دغه خبرې ورته هم هغه ناشنا سړی وایي. دغه وخت میډیا والا هم راغلی وي، نو ځکه پولیس هیڅ کار نشي کولی. د اسټیو ښځه هم راشي او اسټیو ته بهر راتلو دپاره وایي، خو اسټیو بهر نشي راتلی. نو دغه ناشنا سړی اسټیو ته وایي چې که ته خپل حقیقت ټولو خلکو ته ووایې نو تا به پرېږدم. نو دغه وخت پمیلا هم راشي هلته. د اسټیو سره نور هیڅ اوپشن پاتې نشي، نو هغه کیلي ته د خپل بې وفایي په باره کې هر څه ووایي، خو دغه فون کولو والا اراده بدله شي. اسټیو فون کیږي او بهر راوځي. کیلي منډه وایي چې اسټیو پسې لاړ شي. اسټیو هغه منع کړي. د پولیس انسپکټر هم پوه شي چې څه چل دی. بیا ټلیفون راشي. انسپکټر اسټیو ته وایي چې اوچت کا. اسټیو بیا هم ټلیفون اوچت کړي. هغه ناشنا سړی اسټیو ته وایي که ته حقیقت خپل ښځې ته نه وایې نو په دې دوانو کې یوه کسه ته انتخاب کا. اسټیو ورته وایي چې داسې مه کوه. اسټیو زر خپل ښځې ته پټ ټلیفون کوي. ښځه یې پوه شي چې دی د یو ناشنا کس سره خبرې کوي او موبایل پولیس له ورکړي. پولیس هم پوه شي چې څوک اسټیو بلکمیل کوي. دغه ناشنا کس یو ځل کلي ته هم ټلیفون کړی، نو ځکه پولیس د هغه په لټولو شروع کړي. اخر هم اسټیو مجبور شي او د ټولو خلکو په مخ کې اقرار وکړي چې دا یو ښه انسان نه دی. نو هغه ناشنا کس اسټیو ته وایي چې بره ما تا ته یوه تماچه ایښې ده، ته هغه واخله. ځکه چې دی داسې وایي چې دی به تماچه واخلي نو پولیس به دی وولي. پولیس هم اسټیو ته په اشارو وایي چې موږ دا کس بندي کوو. هغه کس اسټیو ته وایي چې اوس به زه ضروري ستا ښځه ولم. اسټیو هغه تماچه را اخلي او بهر راوځي. هغه کس ته په چغ ووایي چې خو ولې ما ووله. نو ناڅاپه په اسټیو باندې ډز وشي، خو اسټیو په ځمکه راوغورځېږي. نو کله چې پولیس دا ناشنا سړی پیدا کړي نو هغه ځان مړ کړي. پولیس انسپکټر اسټیو ته وایي چې دا ډز زما کسانو وکړو په نقلي ګولیو. نو کله چې اسټیو هغه ناشنا کس مړ ایني نو پوه شي چې دا هم هغه پیزا ډلیوري والا دی. اسټیو امبولانس ته ویسي او ډاکټر ورته د ډریپ انجکشن ووایي. اسټیو پس یو کس راشي او وایي چې پیزا ډلیوري والا ما مړ کو. د دغه سړي سره یو غټ بریف کیس ای. اسټیو د بېهوشۍ په حالت کې ای، هیڅ هم نشي کولی. نو دغه ناشنا سړی د پولیسانو په مخ کې ځي. هیڅ څوک هم په ده باندې شک ونه کړي. ټول فکر کوي چې قاتل پیزا ډلیوري والا و. نو د کهانۍ په اخر کې اسټیو ژوندی پاتې شي، مګر د بېوفایي او دروغ ویلو یو سخت سبق زده کړي. که د ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. د الله په امان.